اعظمي پاڼې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د څارویو د خرڅلاو بازار کې د تېرې ورځې د بوږنوونکي مرګونې برید په هکله په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو له استازي محمد هاشم الکوزي سره مرکه کړې او د پیښې د څرنګوالي او جزیاتو په هکله یې د نوموړي نظر پوښتلی چې اورېدلو ته یې ستاسو پام راګرځوو. الکوزی صاحب که هلمند کې د وروستۍ پیښې جزیات راسره شریک کړئ او پیښه څنګه ځای کې رامنځته شوې ده؟ برید د چا لخوا شوی؟ آیا رښتیا لکه حکومت چې ادعا کوي سیمه کې د طالبانو موټر بم چاودنه شوې؟ د ټولو مخکې د اعظم خبرپاڼې ټولو کارکوونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا هم چې پرون د دوشنبې ورځ وه چې د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ پر هغه میلهوالو چې هغه یو میله جوړېږي هلته چې هغه پسونه مالونه دغه بزګر یا وطنوال یې راولي دلته خرڅوي او یا نور خلک راځي خپل خوراکي توکي په دې ګنج کې ارزانه ترلاسه کوي خپل کورونه ته یې وړي. خو متاسفانه د اردو لخوا څخه هلته توغندۍ وتوغول سولې چې د دغو توغندۍ په پیل کې زموږ ملکي وګړي ډېر په شهادت ورسېدل او ډېر زخمیان سوله. حیوانان هلته تاسې ولیدل چې حیوانان هم خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دغه موږ په کلکو ټکو غوندو او د افغانستان پر ولسمشر باندې دا غږ کوو چې دغه راپور یا اطلاع یا گزارش تاته درکول سوی دی دا غلطه ده او دا پیښه د اردو د خوا څخه سوې ده. موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې دغه عاملین او دغه د پیښې مسؤلین چې هر چا دغه توغندۍ توغولي دي او یا چا کوردینات ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ټینګ سي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي. د طالبانو برید نه وي کړی، ولې حکومت د برید پړه پر هغوی ورچوي او ارګ ولې د پیښې د غندلو پر ځای له هلمندي ولسه بښنه ونه غوښته؟ بالکل همداسې دی. ګورې موږ په ټولو خلکو باندې غږ کوو. هغه که طالبانو د خوا څخه د سړک پر غاړه باندې لکه د واشیر په ولسوالۍ کې چې هلته زموږ ملکي وګړو خپل ژوند د لاسه ورکړي او د سنګین په ولسوالۍ کې پرون زموږ د 50 ډیرو ملکي وګړو خپل ژوند د لاسه ورکړي او یا زخمیان سول. دا موږ په کلک ټکو غوندو او پر حکومت باندې دا غږ کوو چې هغه خپل پیښې او هغه خپل ظالمانه پیښې چې هغه زموږ ولسي خلک په شهادت رسېږي او یا زخمیان کېږي هغه پړي دي پر بل چا ناړي. هغه خدای ته معلومې دي او د افغانستان ولس ته معلومې دي چې پرون په پیښه کې د چا لاس و او د مرمۍ د کومه ځای رالې. نو د دغسې کارونو څخه دې ډډه وکړي او دغه کارونه د ولس غوسه راپاروي او ولس به تاسې ووینئ که چیرې دوی دغسې کړنو ته ادامه ورکړي او ولس به د دوی په وړاندې ودرېږي. نو موږ یو وار بیا پر ټولو مسؤلینو باندې دا غږ کوو چې دغه پیښې کې چې هر څوک دخیل دي د دې اردو په دې اردو کې هغه که په لوړه سطحه یا که په کښته سطحه هغه باید ټینګ سي، هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. طالبانو سیمې ته د رسنیو او څېړونکو ډلې ورغوښتې ترڅو د سیمې د خلکو له قوله پیښه مستنده کړي. ستاسو پان په دې برخه کې د حکومت او نړیوالو بشري ادارو مسؤلیتونه څه دي؟ دا ښه خبره ده. موږ پر طالبانو هم دا غږ کوو او پر حکومت باندې هم دا غږ کوو چې دغه مرمیو هلته چې دغه د مرمۍ مشتي دي چې طالبان حکومت ادعا کوي چې دا د طالبانو مټر بم دی، په دې هکله باید دقیقه بررسي وشي او هغه نړیوالو او هغه آزادو رسنیو ته نه هغه تړلو رسنیو ته چې هغه د پیسو باندې خبرې یا راپورونه نشروي، هغه رسنۍ چې هغه آزادې رسنۍ دي هغه باید سیمې ته ولاړې شي. هغه باید د دې مرمیو یا د دې اوانونو یا د دې توپونو پرزې باید راټول شي. دا باید کلي تخنیک ته ورکول شي چې دا مرمۍ آیا دا د موټر بم دي او که دا د ټانک او یا د اوان یا د بل توپ مرمۍ دي. دا باید دقیق معلومه سي او د افغانستان ولس ته باید توضیحات ورکول سي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر ولسي وګړو په بېلابېلو ولایاتو کې بریدونه زیات شوي. غوښتنې او وړاندیزونه مو څه دي؟ د افغانستان په ډېرو سیمو کې تاسې ولیدل زما مطبوعاتي سایټونه تاسې بررسي کوي. موږ هر ورځ د افغانستان په هر ګوټ په هره سیمه کې چې زموږ ولسي خلک په شهادت رسیږي، هغه که د طالبانو د خوا په شهادت رسیږي او که د حکومت د خوا په شهادت رسیږي، هغه موږ عادلانه او آزادانه خپل نظریات شریکو او هر چا ته وایي چې دغه پیښه د پلانکیانو د دغو خلکو د خوا څخه سوې ده. دا چې په افغانستان په ډیرو ولایتونو کې نه یوازې هلمند، تاسې ولیدل چې په مزار او سرپل او نورو ولایتونو کې کندوز او بغلان او تخار نور ولایتونو کې تاسې ولیدل چې زموږ ملکي وګړي ډیر په شهادت ورسېدل او د حکومت خوا څخه هوایي بمبارۍ وسولې او یا دغسې خودسره
او وړاندې عملي وسولې چې نه په کوردیناتو پوهېدل چې هغه دوی طالبان په نشه کړي وو، خو هغه زموږ د ولسي خلکو په منځ کې ومشتل. نو دغه حالات موږ ته د زغملو وړ نه دی. د افغانستان پر ولسمشر باندې غږ کوو چې اصلي حقیقت هغه ګزارشتونه باید دوی ترلاسه کړي چې هغه حقیقت دي. نو باید پر حقیقت باندې نه حکومت او نه طالبان سترګې پټې کړي. ډېره مننه.